خندا و خوشحالي ونو نن پتالا والا میدان چڑا کوما. بسم الله الرحمن الرحیم. مجبور صاحب ډیر شکریا ادا کوم، ډیر مننه کوم چې نن په دې درون او په دې پښتني محفل کې تاسو مراله خپل ډیوټي مو کړه. زه دا نننې پروګرام د پښتنو د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ژبې د پاره یو خوشبین ثابت کوم او نن ډیر زیات خوشاله یو، ډیر زیات خوشاله پدیو چې په سعودي عرب کې په دیار غیر کې پښتانه د میرا پاسه دا شاعران او هغه مطلب دا چې لکه د خپل ورځ من منځله ژوندۍ قامونه چې کوم دي نو هغه خپل ورځې منځي او خپل دود د سرم ژوندۍ ساتي او د قام په تاریخ کې چې کوم دی نو چې یو اهم کردار لوبوي او دا واضحه خبره ده او دا ډیره اهم اټل فیصله ده چې کم قام نه خپل جبه ورک شي، هغه ورک شي او چې وتسفک شي نو سپک شي. نو کم از کم مونږ په هیڅ پښتون قام نن دا وعده کوو چې زموږ مشرانو د دې لپاره قرباني ورکړي دي. زمونږ تیر وختونه چې کوم دي نو مشرانو هر قسم قربانونه ډډنه کړي. نو مونږ نن دا وعده کوو چې مونږ به د خپل پښتو ژبې لپاره، د خپل قام لپاره، د خپل خاورې لپاره، د خپل وطن د ازادۍ د خوشحالۍ لپاره ان شاء الله د قصي پروګرامونه کوو او د قصي پښتنو ته د ازادۍ، د خوشحالۍ او د سوکالۍ زیری ورکو. زه د میډیا والو ملګرو دا شکریا ادا کوم، هغه ته دا پاس کوم چې نن نه دور د میډیا ده په کار د چې دوم د خپل قام، د خپل وطن، د خپل خاوري هغه ستونزې خلکو ته وړاندې کی چې هغه نن د قام ته راپیخي دي. مونږ په خپل مشرانو فخر کوو، مونږ په خپل شاعرانو، قامي شاعرانو فخر کوو. سیاست پکو په خپل ځای قام بابا دو، خاور بابا دو، خپل بچي بابا دو، خپل عزت پګټو، خپل ننګ پګټو او د خپل ژبې لپاره ان شاء الله مخ وړاندې روانو. نو ان شاء الله د ټول پښتنو ته په نړۍ کې چې څومره پښتانه دي زما وته دا خواسته چې ډېر د بې اتفاقۍ وځپلو، ډېر د افسوس ژوند لاړو، ډېر بدقسمتۍ رااله، ډېر مصیبتونه رااله. په کار دا چې نن مونږ یو شو او په هیڅ قوم او کله چې قوم بیدار شوی دی، کله چې قوم خپل د عزت او د دغه سره کړل او قوم سرلوړی شوی دی. نو زه ان شاء الله ټول پښتانه دویم چې راځي چې یو موټی واشو، اے پښتنو، اے شاعرانو، اے ادیبانو ټول ته او په دې قام یو میسج ورکوم چې اے شاعرانو قلمکارو د جانان لیونو، اے قلمکارو شاعرانو د جانان لیونو، په دې جانان وطن بس لیکي کنه په تور زلفو سرو ګلونو ډیر لیکل شوی دي، په دې سرووینو سرکفن بس لیکي کنه او تاسو د قام سترګې یادېږئ، سترګې وغړوئ، سبا تاریخ ته دا پنن بس لیکي کنه. هر ارمان ملو به وشوینو خدای دستا پچاهن ولې کولې لوی تما کې په حیثیت د انفي صدر دلته چې کوم پښتانه اوسېږي په سعودي عرب کې دې ته تاسو کوم پیغام ورکوئ؟ زه د ټولو ناول خو زه د سعودي عرب د حرمین شریفین د دې حکومت انتهایی مشکور یو، ډېره مننه کوو او مونږ خپل دویم کور دا ګڼو ځکه چې مونږ د پاکستان د چې زموږ څومره خلک راغلي خارجه کسان دي په خصوصیت سره بیا پښتانه، نو مونږ دلته خپل حالات رزق ګټلو راغلیو. نو دا زموږ یو دویم کور دی. نو زه ټولو پښتنو ته چې څومره مسافر دي په دې وطن کې دلته وخت تېروي، نو زه هغوی ته یو پیغام ورکوم، زما به ته یو خواستي چې د عزت، د حلال رزق د ګټلو لپاره، د خپل عزت او د خپل احترام لپاره او د خپل ننګ لپاره هر هغه کار وکړئ چې هغه د ملک د قانون احتراماً داسې احترام وکړي شي چې مونږ چرته په دې خبرو کې ککړ شو، چې مونږ چرته د دې خلکو سره کې پانو شو چې هغه د وطن لپاره د داغ سبب جوړيږي، هغه د پښتنو لپاره، د خارجو خلکو لپاره، خصوصا د پاکستان لپاره د داغ یو نوم جوړيږي. زما په دا خواستي چې دلته خپل حلال رزق مزدوري وکړي، د غلط او د ایلیګل کارونو، د ایلیګل دندونه، د دې غلطو قسمونو ځان وساتي. د خپل پښتون کم از کم د پښتون د شان سره، د پښتون د شان سره عزت ته، د پښتون د شان سره غیرت ته، د پښتون د شان سره ننګ دی چې په دې کې پات ننګ، غیرت او ښېګړه دی به خامخا د ملک د قانون وفاداري کوي. مونږ د ملک وفادار یو، مونږ د ملک د قانون ان شاء الله زما ټول طرف واسطه چې د ملک قانون حفاظت کوي. پاڅون نه څومره مطمئن دي؟ پاڅون نه خو ډېر مطمئن خو ذکر کوي چې زموږ په یو میاشت و چې زموږ انټرویو کړل د نن تاریخ پورې بهرحال نه شوي، خو بهرحال خوشاله پدیو دا خو د خبره وکړه، خوشاله پدیو چې څومره د پښتنو چینل زیاتېږي دومره د پښتنو आवाज خلکو ته رسي. نو زه تمه لرم تاسو مجبور صاحب کومه کوشش شروع کړې ده، نو کم از کم دا ستړي چې کومه ده الله دې کړي چې دا ستړي دې ونګ راوړي چې ستاسو په ذریعه باندې زمونږ کومه ستونزې دي او زمونږ کومه پاتې خبرې دي چې هغه موږ حکمرانانو ته ورسوو د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره، د خپل قام د آبادۍ لپاره، د خپل بچو د حلال رزق لپاره او د خپلې خاورې د حفاظت لپاره. پکار دا ده چې تاسو زموږ سره وګ په روان شئ، د خپل قام، د خپل خاور آباده کړو. ان شاء الله سبا زموږ دی او که
مولا اذان وایو کنه وای سار کیږي ان شاء الله او دا وخت ان شاء الله په پښتنو باندې د سبا راځي یو جهان من نستو ستچ یوا شو زما بلانو افسوس دې داسې او سوال می کلا کړهونه لکه نینا چې په سوځینو داسې د وخت په جهنم سوځېدم